سلامونه وخت مو په خیر. شبنم وزریم د زیرو نیوز څلرویشت ورځنیو سپورټي خبرونو ته راغلاست. جمعه د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ اومه او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 28مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د رستمي غېږنیونې افغان ورزشکارانو د رستمي غېږنیونې 23م پړاو نړیوالو سیالیو په آزاد سب کې هر یو میرویس ابراهیمي او کریم الله علیزي د برونزو میډال خپل کړ او د دغو سیالیو دریم مقام ګټونکي شول. دغه سیالۍ د متحده عربي اماراتو په کوربتو په پلازمینه فجیره ښار کې د 15 هیوادونو په ګډون د لندۍ پر 5مه په آزاد او کلاسیک سبکونو کې پیل شوي او د همدې میاشتې تر 8مې به دوام وکړي. د زابل ولایت د رزمي لوبو فدراسیون د استازولۍ له لوري د دې ولایت د شاجوی ولسوالۍ په کچه د رزمي لوبو توان سبک سیالۍ د 24 ورزشکارانو په ګډون ترسره شوې. د سیالۍ د روزي محمد نوري او سمیع الله کلبونو ترمنځ وشوې چې په پای کې د روزي محمد نوري کلب لوبغاړو بریا ترلاسه کړه. د یادو سیالیو موخه د کلبونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا بلل شوې وه چې یوه ورځ یې دوام وکړ. د غزنی ولایت د والیبال فدراسیون د استازولۍ له لوري د دې ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د 14 لوبډلو په ګډون د والیبال سیالۍ ترسره شوې چې د عقاب بابا لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلو به د عقاب بابا او امید الله لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې پکې عقاب بابا د 3-0 سره بریا خپله کړه او د سیالیو جام یې خپل کړ. د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې په ننګرهار کې د 10 ښوونځیو ترمنځ د پوهنې کرکټ لیګ سیالۍ د صلح ازادۍ خصوصي ښوونځي په اتلولۍ پای ته ورسېدې. پایلوبه کې رفیق ډکوال خصوصي ښوونځي لومړی 128 منډې جوړې کړې، خو صلح ازادۍ ښوونځي یاد هدف په 10 اور کې پوره کړ او سیالي یې د 5 ویکټو په توپیر وګټله. د سیالۍ د زده کوونکو د ورزش او سالمې تفریح د هڅونې په موخه ترسره شوې. سپورټي خبرونه هم دومره و. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیرو نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.